ګران او زړه تراتیرو مینوالو په سلامونو محرکلی کوم هیله لرم چې ټول به د ښه صحت درلودونکي یاست. تر هغې چې په موضوع پیل کوو له تاسو مو یو غوښتنه ده چې زموږ یوټیوب چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب ترڅنګ در سره د بیل آیکن هم آن کړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر نورو د مخه تاسو ته در ورسیږي. بې اولادي او د سپرم ستونزه د حل لپاره یې دا شیان وخورئ. په افغاني ټولنه کې د جنسي ستونزو نه معلومول یوه عامه ستونزه ده. ډېری نارینه په جنسي لحاظه فعاله وي خو د سپرم ستونزه یې د بې اولادۍ وجه وي. دوی د خپلې درملنې پر ځای خپلې مېرمنې ملامتوي، بنې پرې راولي او فکر کوي چې دا یې د حل لاره ده. ډېری داسې خلک به مو لیدلي وي چې له څو ودونو سره بیا هم بې اولاده پاتې کېږي. ډاکټر ته د نه تلو ستونزه. دلته نارینه دا شرم ګڼي چې د خپلو جنسي ستونزو لپاره ډاکټر ته لاړ شي، په داسې حال کې چې دغه کار هیڅ شرم نه دی. خو تاسې دا ستونزه لرئ، لاړ شئ، لازم معاینات مو وکړئ او ستونزې مو په جرأت سره ډاکټر ته ووایئ. کورنۍ حل لارې. دې نه مخکې چې ډاکټر ته د بې اولادۍ د ستونزې لپاره ورشئ، غوره ده چې له ځینو دودیزو کورنیو حل لارو څخه ګټه واخلئ. دا حل لاره د سپرمو د پیاوړتیا لپاره د یو شمېر خوراکونو کول دي. دلته به دغه شیانو لنډه پیژندنه وړاندې کړو. زنجبیل د یوناني درملو یوه مهمه هغه ده چې چینایان یې د جنسي درملنې او پیاوړتیا تر ټولو مؤثر درمل ګڼي. دا درمل ستاسې وجود ګرموي او پکې د وینې جریان د پیاوړتیا سبب کیږي. همداشان د سپرمو د زیاتوالي او پیاوړتیا سبب کیږي. زنجبیل کیدای شي په اون کې وټکوئ او په چای او شیدو کې یوه اندازه ګډه وڅښئ. هوږه هم د دودیز طب له مخې د جنسي پیاوړتیا یوه مهم مرستندویه وسیله ده. دا د جنسي پیاوړتیا ترڅنګ د سپرمو په زیاتوالي کې هم مهمه ونډه لري. د جنسي پیاوړتیا او د سپرمو د زیاتوالي لپاره ضروري ده چې هر ورځ لږ تر لږه یوه یا دوه هوږې میده وخورئ. دا هم یوازې خوړلی شئ او هم یې له خوړو سره ګډولی شئ. لاچي هم یوه په اسانه د لاسرسي وړ شی دی. کولی شئ په چایو کې وکاروئ یا یې همداسې خولې ته واچوئ، وژوئ او وخورئ. هم مو د خولې خوند ښه کوي، هم مو د وینې جریان له چټکوالي سره په جنسي پیاوړتیا او د سپرمو په ژوندي ساتلو کې مرسته کوي. پیاز دا خوراکي توکي د جنسي پیاوړتیا له مهمو مرستندویانو څخه دي. کولی شئ هر وخت یې هم خام او هم پاخه وخورئ. رومیان او د سبزیجات تقریبا ټولې بڼې له دې کبله چې ویټامینونه لري ستاسې جنسي قوه پیاوړې کوي. په عامه ډول هڅه وکړئ چې سبزیجات او سلاد هر ورځ په خپله خوراکي مینیو کې ولرئ. دا شیان هم زیات وخورئ. کبان هم جنسي قوې ته زیاته ګټه لري. کیلې هم ډېرې ګټورې دي. کوم دغه ګټور مطالب خوښ شوي نو ضروري لایک کړئ او کوم زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو حتما یې سره سبسکرایب